بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ماشومانو، انشاءالله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپلې تیر شوي زده کړې مو ډېر په ښه توګه ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته چې څنګه په مخکینی ویډیو کې ستاسو په یاد وي موږ د څه باره کې خبرې وکړې؟ آفرین. اودس، مونځ، پاکي، صفایي، خپل ځای منظمول، په دې ټولو شیانو هم خبرې وکړې. اخري مرحله یې چې شوه، اخري کې به تاسو ته وویل چې تاسو کولی شئ چې بعضې ورزشونه وکئ چې خپل ځان ډېر ښه آماده کئ راتلونکي ژوند ته. یعنې که سهار تاسو په ورزش شروع کئ، کولی شئ چې ډېر استواره اوسئ په ټوله ورځ کې. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو دا انځور ګورئ. دې کې تاسو ډېر مختلفه شیان ګورئ، لکه څوک باسکټبال کوي، څوک بایسکل اخلي، څوک فوټبال کوي، څوک دا ټول د ورزشونو ډولونه دي. یعنې ما څنګه چې تاسو ته اول نه ویلې چې ورزش په یو رقم نه دی. ورزش کې کولی شي چې په مختلفو ډولونه تاسو مختلفه ډول ورزشونه کولی شئ. څنګه چې په دې انځور کې ګورئ، دا هر یو ته چې ستاسو مینه یي، هر یو چې تاسو غواړئ زده کړئ، دا تاسو کولی شئ. خو اول یې د کوم ځای نه باید شروع کړئ؟ کوم چې ما تاسو ته ویلي چې ډېر ابتدایي دورې دي، نو باید چې هماغې نه شروع کړئ. ښه ګرانو ماشومانو، کله چې تاسو خپل ځای هم ټول کړ، مخ لاسم وشو، اودس وشو، مونځ وشو او ورزش. ښه دا ټولې قصې چې سهار خلاصې شي، بیا باید تاسو څه شی وکئ؟ آفرین. پس له هغې نه راځو د چې څښلو طرف ته. ښه کله چې تاسو ټول کارونه خلاص شو، ځای ټولول، مونځ، اودس، ورزش، ټول راځئ چې اوس څه یاد کړو؟ چې څښل. همیشه تاسو کله چې راځئ غواړئ چې د سهار یا د ماښام یا د غرمې د هر وخت مړۍ وخورئ، باید چې خپلې کورنۍ تر څنګ کښېنئ. داسې نه چې هر څوک بیل بیل یو چې واخلي، یو قاب واخلي یو چېرته کښېني، بل واخلي بل چېرته کښېني. نه، څنګه چې دا ګورئ، دسترخوان دلته خور دی، چاینکې، پیالې، مور، پلار، خویندې، ورونه، دا ټول یو ځای سره ناست دي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم باید د زده کړې وړ ده چې موږ پوه شو چې په دسترخوان څه رقم کښېنو. کله چې موږ په دسترخوان کښېنو، باید چې خپې ټولي، لاسونه خو تاسو مینځلي، مخکې نه څنګه هم تاسو ته وویلې، په دسترخوان پاک ناسته سئ، پیاله باید خپلې مخې ته وي، او کومه مړۍ چې اخلئ هغه باید چې ستاسو د څه شی د خولې په اندازه وي. داسې نه چې کله غټ قپ وکئ چې خدای مه کړه ستوني کې بندېدی شي، او یا چای چې کله څښئ نو هغه باید چې څنګه نورماله وي، یعنې نه ډېر یخ نه ډېر ګرم. تاسو داسې نشئ کولی چې همدا څنګه چې تیار شو او راسانې وڅښئ. نه، ځکه چې خدای مه کړه تاسو ونه سوځئ، ژبه مو نه سوځي. او څه وکئ؟ کله چې چای څښئ د کورنۍ تر څنګه باید اوسئ، لکه څنګه چې په دې انځور کې ګورئ. دا انځور هم څه کوي؟ یو وړه کورنۍ ښیي، مور، پلار، خور، لکه خور، ورور. دلته هم تاسو ګورئ چې دوی هم څه شی دي. دې نه باید تاسو څه زده کړئ؟ دا انځور څه دپاره دی؟ دا انځور دې دپاره دی چې تاسو په کور کې په دسترخوان کښېناستل، یو ځای کښېناستل، کورنۍ سره یو ځای مړۍ خوړل باید زده کړئ. اکثرا ماشومان دي، الحمدلله زه پوهېږم چې تاسو یو هم داسې نه کوئ، خو شته بعضې داسې ماشومان چې له هغوی لا نه پوهېږي، چې پس هغې د دې نه چې دوی هم دا واوري، انشاءالله هغوی به هم پوه شي چې باید خپل چای، ډوډۍ، هر څه د کورنۍ تر څنګه او په یو ځای. که یو چېرته کښېني، بل چېرته کښېني، نو هم دسترخوان نظم نه لري، هم هغه ډوډۍ خوند نه ورکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس چې د چای قصه خلاصه شوه، چای وشو، تاسو یو څه وخوړل، لږه انرژي مو واخیسته، اوس وخت د دې دی چې باید څه شئ؟ د ښوونځي تګ ته چمتو شئ. ښوونځي تګ ته چې ځئ، ښوونځي کې باید ډېر پاک، ډېر منظمه. دا لازمي او ضروري نه ده چې تاسو همیشه باید نوي کالي ولرئ. نه، هر څه چې لرئ، البته د نجونو هم یونیفرم دی چې تور کالي او سپین ټیکری، او یا که هر رقمي، دا ضروري نه ده چې هغه نه وي، خو پاکي.
باید چې پاک منظمه اتو شوی، یعنی که تاسو راشئ او خپل کالي څنګه چې ما اول کې ویل مکتب نه راشئ خپل ټیکری یو چېرته واچوئ، بوټ بل چېرته، جرابه بل چېرته، نه. تاسو داسې نشئ کولی چې خپل مکتب ته خپل ښوونځي ته خپل درسونو ته ادامه ورکئ، ځکه چې سهار هم پاڅېږئ ستاسو به اعصاب خرابي، زما بوټ چېرته دی، زما کمیز، زما نیکټایي، زما کمربند، یا د هر څه به غواړئ. کله هم چې راځئ یو وړوکی کوچبندک واخلئ، خپل کالي که چپنئ، که ټیکری، که جرابه خپل بوټانو منځ کې کېږدئ، که نور کالي خپل کوټبند کې کېږدئ. چې کله سهار پاڅېږئ پس د مخ خلاصینځلو نه، پس د مونځ او اودس نه، تاسو ډېر اسانه کولی شئ چې خپل کالي واخلئ، منظمه توګه باندې واغوندئ چې مکتب ته چمتو شئ. ښه ګرانو، دلته ګورئ دې وړې نجونې سره څوک مرسته کوي؟ مور یې مرسته کوي. ښه، زه پوهېږم چې تاسو ډېر واړه هستئ او ډېر خواږه زده کوونکي هستئ. که تاسو نشئ کولی که خپل جرابه واغوندئ، خپل د بوټ بند وتړئ، اکثرا کوشش وکړئ چې تاسو خپله ځان ته همت ورکړئ چې تاسو وکړی شئ دا کارونه پخپله وکړئ. خو بیا هم که تاسو چېرته دې کې ستونزه لرئ یا تاسو نشئ کولی خپل بوټ بند وتړئ، خپل جرابه واغوندئ، خپل ټیکری سم کړئ، خپله تکمه بنده کړئ، تاسو کولی شئ چې د مشرانو نه مرسته واخلئ. ډېر په اسانه ورته وایي ښه مورجانې یا ښه خورجانې غواړم ما سره مرسته وکړي، زما کمیس جوړ کړي یا زما ټیکری جوړ کړي، چې هغوی هم هیڅ کله تاسو ته څه کوي نه جواب نه درکوي او ډېر په ښه ګوري چې ستاسو کالي په کوټبند کې دي، تاسو ډېر منظمه هر څه راغستې دي، نو په دې نورو کارونو کې هم څه کوي ډېر په خوشحالۍ تاسو سره مرسته کوي. که ستاسو هر څه ګډوډي ښه ستاسو مور به هم خفه ستاسو مشران به هم خفه چې ستاسو د مکتب باندې ناوخته دی، تاسو غیر حاضرېږئ او هیڅ شی آماده نه دي. انشاءالله چې څنګه ښوونځی شروع شو تاسو دا ټولې خبرې اورېدلې دي او په دې پوهېږئ ټول شیونه به ستاسو چې آماده وي. آفرین. ښه ګرانو دوستانو، اوس تاسو چې کله ښوونځي ته ځئ کالي خو آماده شو، تاسو مکتب ته چې ځئ باید چې څه ولرئ؟ یو د مکتب بکس ولرئ. هغه که هر رقمي، هر څوک خپل توانه پورې خپل وسې پورې که کم زیات ښه هر رقمي یو څه شی ولرئ چې ستاسو د ټول مواد هغې کې. مثلا که یو کتابچه لاس کې ونیسئ، کتاب لاس کې ونیسئ، قلم لاس کې ونیسئ، تاسو نشئ کولی چې دا ټول یو ځای مکتبه پورې صحیح سلامت ورسوئ. قلم لاره کې غورځېږي، پنسل پاک لاره کې غورځېږي، قلم تراش درنه ورکېږي، کتاب یم چېرته هم چې کېښوده کتاب درنه هېرېږي، بیا نشئ کولی چې کتاب بیرته پیدا کړئ. ښه ګرانو، تاسو که هر رقم بیکي یا که یو خلطکۍ هغه لرئ نو کوشش وکړئ چې خپل ټول شیونه منظم په هغې کې څه کوئ کېږدئ، چې خصوصا واړه شیان لکه رنګه، لکه پنسل پاک، لکه قلم تراش، لکه که ډېر واړه واړه شیونه نور لرئ چې غواړئ مکتب ته یوسئ باید چې هغه ټول یو ځای کې راټولي، چې تاسو کله غواړئ چې مکتب کې هغې نه کار واخلئ نو ډېر په اسانه وکړی شئ چې پیدا کړئ. ښه ګرانو، اوس راغلو د مکتب وسایلو ته چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې بکس ولرئ، قلم ولرئ، کتابچه ولرئ، قلم تراش ولرئ، یعنی هغه څه رقم کولی شئ چې تاسو ولرئ، هغه څه شی دي چې تاسو ولرئ. زه پوهېږم چې تاسو ټول هغه شیان پیژنئ او ډېر ښه یې پیژنئ، خو صرف غواړم چې یوه یادونه تاسو ته وکړم چې څه رقم قلم تراش مثلا څه رقم شکل لري، د چیش دپاره پکارېږي. دلته ګورئ څه شی انځور دی؟ قلم تراش. دلته موږ پنسل لرو، قلم تراش چیش دپاره پکارېږي؟ دې پنسل ته چې کله د پنسل څوکه ماته شي یا تاسو وګورئ چې دا څوکه نه لري نو رنګ نه کوي، نو دا چې دی قلم تراش دې پنسل دپاره پکارېږي. آفرین. ښه، اوس پنسل پاک چې ته پکارېږي. که تاسو دلته یو څه خط کوئ، یو چې غواړئ ولیکئ، هغه خراب شو، تاسو ته چې وروسته موږ زده کړې درکوو، لکه تاسو به یو لیکئ، عددونه 2 3 4 او دغه شیونه لیکئ. ښه، اوس تا 2 ولیکل یا یو،
هغه خراب شو ښه اوس څه وکړي هغه ورقه باید خرابه کړي وشکې نه پنسل پاک همدې دپاره دی چې څه واخلي هغه پاک یو سر نه ولیکي. همدغسې خط کش که کله غواړئ تاسو چې یو خط ډېر منظمه او سیده راشي که خپله دې ځینه یو خط موږ وباسو هغه کوږ داسې ځي داسې سم سیده او منظمه نه راځي. که تاسو غواړئ چې یو منظمه خط وباسئ هغې دپاره څه پکار دی؟ آفرین خط کش. ښه اوس قلم دلته موږ د قلم انځور هم لرو 2 قلمونه دي خو تاسو ګران او ډېر ښه زده کوونکي هستئ. تاسو د لومړي ټولګي زده کوونکي هستئ. تاسو ښوونځی نوی پیل کړی نو تاسو د قلم نه هیڅکله استفاده مه کوئ. قلم نه کار مه اخلئ ځکه تاسو بلد اوسه پورې ناستئ چې څه رقم صحیح راستان خط راشي یا عدد لیکئ ښه راشي نو تاسو سره همیشه په پنسل کار وکئ خط هم ډېر ښایسته کیږي. که تاسو ښه هم ولیکلی شئ خو نه پنسل سره ستاسو خط ډېر ښه راځي. پنسل سره چې څه وکئ خط ولیکئ. ښه کتابچه خو ډېره ضروري ده هغه خو تاسو پوهیږئ چې کله کورنۍ دنده تاسو لیکئ کله تاسو غواړئ چې یو څه یاداشت کئ معلم درته تاسو ته ښوونکی مثلا په ټولګي کې تاسو ته وایي چې یو پاڼه یا 2 پاڼې دا ولیکئ نو کتابچه د هغې دپاره ډېره ضروري ده. ښه نور څه پاتې شو تاسو دلته یو قطۍ ګورئ دا څه دی؟ دا قطۍ څه دپاره په کار راځي؟ دې ته کولی شو چې موږ د ډوډۍ قوت بکس ووایو یا د ډیش کولی شو چې ورته ووایو. ګرانو زده کوونکو که کله تاسو غواړئ چې شی وخورئ مثلا مکتب وخت ډیري تاسو وږي کیږئ تاسو واړه ماشومان هستئ نو دې نه ښه دی چې که بیرون شیان هیڅکله مه خورئ. هغه بیرون کې کراچۍ په سر کله خاورې ورباندې کینی کله میکروبونه یي چې خدای مکه تاسو کیدای شي چې څه شی ناجوړه شئ نو د دې په خاطر یو وړوکی دیشک که کور نه واخلئ او هر څه چې د کوره یوسئ نو تاسو به ډېر راحت هستئ او انشاءالله هیڅکله به د مریضۍ مخه ونه ګورئ. دا که بسکیټ ستاسو که چپس که هګۍ او یا که هر شی تاسو کولی شئ چې یو وړوکی بکس ولرئ هغه یو وړوکی دیشک یا قطۍ یا باکسک هغه ولرئ او خپله مړۍ پکې واچوئ او دا هم د مکتب بکس شکل دی چې تاسو ټول ماشاءالله پوهیږئ ټولو لیدلی دي چې مکتب کې څه رقم یو بکس هر رقم چې صرف دا یو شکل ښودلی چې د مکتب بکس هم په دې شکل کیدی شي. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ د ښوونځي د چمتووالي آخري پړاو چې پس د دې نه به د خیره تاسو خپل ټول سبقونه شروع کوئ درسونه شروع کوئ. اوس تاسو ټول شیانو سره اشنا شوئ سهار پاڅېدو نه د زی ټولولو نه مونځ اودس پاکي سترګي او د مکتب وسایل دې ټولو باندې تاسو پوه شوئ انشاءالله چې په راتلونکو کې په تاسو ډېر شیونه نور خپل زده کړې شروع کوئ په ډېرو نور شیونو پوه شئ. خوشحاله او سوکاله اوسئ تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم په مخه مو ښه شه.